اصل نشتی والله اعلم. دا غینه بعد یو سوال له د جمعې د منځنه مخکې سنت شتی او کنه. دا مسله بار بار زمونه خلک ته پوښي په درسونو کې په نورو طریقو سره په هر ځای غالبا زموږ مداخلک دا ته پوښ کوي. د دې مسلې جواب اوري زړه په مطمئن ساتي هغه ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه ندي ثابت چې هغه د جمعې د منځنه مخکې سنت کړي یې مونږ ته ویلي، او دغه شان د صحابه کرامو نه ندي ثابت چې هغه د جمعې د منځنه مخکې سنت کړي. د سنت لکه د ماسپخین د منځنه مخکې چې کوي. دا مسله شو. دویمه دا بعضوی موږ د سنت دی د دې لپاره کوو چې د ماسپخین د منځنه مخکې شتینو دلته هم کوو. جواب د جمعې مونځ ځان لري، د ماسپخین مونځ ځان لري. د دې ځان له احکام د ځان له احکام دي. دلته خطبه پکې ولیکي او خطبه ته وریناسي ولې د دې منځنه لپاره چې راځي لامبي به ولې به خوشبو استعماله ولې به دا کې ولې به دا کې ډېر خبرې دي. دا مونږ جدا دی هغه مونږ جدا قیاس په دې باندې نه کې مثلا ماسپخین مونځ خو نه دغه شان. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بکره د کور نه وروته د حدیثونو نه خبره واضحه ده. رسول الله چې د کور نه وروته د جمعې په ورځ نه ډایرک بسته وخته منبر ته وخته بلال رضی الله عنه بانګوي. رسول الله چې کله بانګ به ختم شو نو خطبه به شروع کړه. او کچرته د جمعې د منځنه مخکې سنت وي نو رسول الله باول څه کوله؟ سنت کوله. که څوک د اعتراض مونږ باندې وکي چې کې دي چې په کور کې کړي ته دې څه خبره دا کوم چې حدیثونو سره نه یو سره جوابونه ډېر خطرناک وي کې دي چې په کور کې کړي. نو موږ ته دا وی کړه وي د بیبيانو به ویلو چې رسول الله چې جمعې منځله وته نو دلته به 3 رکعات وکړو. ولی ځکه چې نور منځونه خصپا ویلي رسول الله د شپې تهجد دي سي کول ویتر به دي سي کول د نور منځونه د سنت یاد کړی وي دا به دي سي کول دا به او د دې تذکرہ نه ده کړی چې تذکرہ نه ده کړی مطلب دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دي کړی. بداغینه بعد دې مسلې راځو چې جمهور العلماء یعنی غالبا علما او امامان دا وایي چې د جمعې د منځنه مخکې سنت ده نشته او نفلی مون چې څومره کې ده جایز دي. امام البانی رحمه الله ډېر ناشنا خبره کړې دا غته ذکر کوم د فائدې لپاره. شیخ البانی رحمه الله وی دي غټو غټو امامانو چې تر دې خبرې تذکرہ نه ده کړې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې د منځنه مخکې څه کړی دي سنتي کړی دي. نو دا کوم خلک چې د جمعې د منځنه مخکې سنتونه کوي للرسول اتبعوا وللائمه تقلدوا وینه د پیغمبر تابعداري وکړه نه د پیغمبر تابعداري نه تقلیدوي موږ مقلدین نو وینه تقلید وکړو یعنی دوانه ونه کړو که تقلید کینو مشران امامان خو دې ویلي نه د پیغمبر خو ته په لباس باندې پیغمبر د نوم خنه لګي کنه خزه صحیح شو د پیغمبر خبره مې بیان د مذهب خبر نو د مذهب تقلید دې ونه کو هغه ناشنا خبره کړې وینه د پیغمبر ومنه نه تقلید وکړو. بیا وی چې بل قلد المتاخرین دا وی د وسنو علماء خبرې دي نږدې وخت کې هغه دا وی چې د جمعې د منځنه مخکې سنت شته مشران علماء په خانو دا خبره نه کړي. نو شیخ البانی رحمه الله وی ډیر په تعجب کې شم لمقلد يقلد مقلدا چې مقلد دې تقلید کوي د مقلد دا وی ناشنا خبره د امام تقلید کوو د مولا تقلید کوو به څه خبره چې پوه هي نه ته ځان له مقلد په تقلید بسروي چې هغه خپل دلیل هم نشتی. نو صحیح خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت کڅوک دا وی چې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه امام ترمذی دا روایت راوړي انه كان يصلي قبل الجمعه 4 وبعدها 4. عبد الله بن مسعود جمعې د منځنه مخکې 3 رکعات کول ورسته به 3 رکعات کول. امام ابن حجر رحمه الله وی دا حدیث سندن کمزور ہے. امام ترمذی هم دې طرف ته اشاره کړې ده چې دا کمزور ہے. نو کوم سړی چې د جمعې منځل راشي مستحب طریقه ده چې د څومره مونږ کول شي ودی. صحیح بخاری صحیح مسلم کې د حدیث سلمان فارسی رضی الله عنه چې تاسو کې یو سړی د جمعې په ورځ ولامبي او چې څومره ځان پاکول شي پاک کی او تیل ولګي او خوشبو ولګي او به جمعه تراشي او د دوه کسانو په منځ کې جداواله نه راولي ثم يصلي ما كتب له او به دومره مونږ کې څومره چې الله د قسمت لیکلي به رسول الله دې ویل چې به 3 رکعات سنت وي نه وي چې څومره د قسمت کې
بیا غلی کینی کله چې امام خطبه کوي الا غفر له ما بینه وبین الجمعه الاخرى د دې جمعې او د روانې جمعې پورې څومره ګناهونه ده بوت الله وبخي. خبيدي ته وګورئ د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه دا ثابت دي چې هغه د جمعې د منځنه مخکې 12 رکعاته کول. عبد الله ابن عمر په 12 رکعاته کول. عبد الله ابن عباس په 8 رکعاته کول. د بازو نه څلور بازو نه شپږ دا چې اختلاف پکې راغلی دلیل په دې باندې چې د سنت نه ویل سره نفل دی. نو د جمعې د منځنه مخکې سنت د رسول صلی الله علیه وسلم قطعا نه ثابت او نه د صحابه کرامو او نه د پوخانو علماو د قول د مشرانو امامانو. او د جمعې د منځنه بعد یا 4 رکعات او یا 2 رکعات. حدیث کې درځي امام بخاری امام مسلم رحم الله راوړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم انه كان يصلي بعد الجمعه ركعتين. رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 رکعات موږ کو په کور کې. او په بل حدیث کې درځي عبد الله ابن عمر په صحیح مسلم کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بتاسو کې څوک د جمعې د منځنه بعد سنت کوي نو سلور دي کوي. نبی علماء دا وی چې د دوه حدیثونو بدی سره جمع کو چې د 2 رکعات حدیث چې کوم دی په دې کې د کور ټکې دی نو چې څوک کور کې کوي نو 2 رکعات دي کوي او که څوک جمعات کې کوي نو څو بکوي 4 رکعات بکوي. والله اعلم.